یو نوجوان چې دی نو هغه واده وکړو، د واده په اوله شپه چې دی نو خپلې ښځې ته یو نصیحت وکړو، ویل زما مور چې دی نو د دې ضرور خیال ساته، او چې ته زما خیال ساتې نو ته به زما د مور ضرور خیال ساتې، زما د مور په ما باندې ډېر زیات چې دی نو حقونه دي. نو دغه جینۍ ورته ویل چې ټیک ده، زه به ستا د مور خدمت کوم، ځکه چې دې هلک ورته ویل که نه وایي زما پلار چې دی نو وفات شوی دی، زه یتیم یم او زما دې مور چې دی نو ما ته پوهنتون کړی دی، او ته به چې دی نو زما د دې مور ډېر زیات خیال ساتې. دغه جینۍ چې دی نو د دې هلک د دې مور خیال ساتو او خدمت به ورله کوو. ډېر زیات وخت چې دی نو هغه تېر شو. نو دغه جینۍ چې دی نو ډېره زیاته ستړې شوه. نن سبا دا ښځې چې دی نو لږ کار وکړي نو بیا ډېرې زیاتې چې دی نو ستړې کېږي. نو دغه جینۍ ویل چې زه ستړې شومه، د ماسخوتن ټایم دی او کمرې ته ورغله او د خپل خاوند ته وایي که نه وایي ستا باندې د مور ډېر زیات حق دی. هغه ورته ویل په ما باندې ډېر زیات حق دی. وایي دا حق چې دی نو په یو پیر ورله پوره کړه. ویل ته هم ترې وزګار شې او زه به هم ترې وزګارې شمه، ځکه چې زه ډېر زیاته ستړې شوی یم. دا ښځه خپل خاوند ته وایي. نو دوی خو ویل دا ټیک خبره ده، زه خو د الله تعالی نه یېرېدمه چې ځکه چې الله به زما نه تپوس کوي او په ما باندې د مور حق دی. وایي دا خو ډېره ښه خبره ده چې زه د مور حق پوره کړم، د هغه نه پس موږ به ترې وزګار شو. چې کله دا خبره وکړه لا سهار شو، دا نوجوان چې دی د کور نه بهر ته لاړ، او چې کله مازدیګر شو دا واپس چې دی کور ته راغی، د مازدیګر ټایم دی، د خپلې مور ته وایي که نه وایي چې زه نو زه ستا حق په یو پیر باندې پوره کوم. د مور هم پوه شوه، یو ډېره زیاته هوښیاره وه، نو دا خبره وکړه چې ته زما حق پوره کوې، دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده، زما حق پوره کوې ټیک ده. د نن شپې نه چې دی نو دا قصه چې دی نو شروع شوله. چې کله د ژمي غټې غټې شپې وې که نه، اوږدې شپې وې، نو چې کله دا هلک چې دی نو سملاسته ماسخوتن ټایم دی، داسې نیمه شپه شوله که نه، نو دا مور ولګېده د ډرم نه یخې اوبه راواخیستلې او د دې خپل زوی چې دی نو په دې کټ کې واړېلې. کله چې د خپل زوی په دې کټ کې واړېلې نو دا زوی راپاڅېدو او ډېر زیات چې دی نو غوسه شو. نو مور ورته ویل که نه چې ته زما حق پوره کوې، دا خو اولنۍ شپه ده. چې کله ورته اوبه واړېلې نو ویل کنځلې به نه کوې، یوه خبره به هم نه کوې. د هغه نه پس چې دی نو چې کله دا هلک په وچ ځګي کې سملاسته دا وچ ځګی ګرم کو، د هغه نه پس چې دی نو مور بیا د ډرم نه یخې اوبه راواخیستلې او بیا چې دی نو د خپل زوی ته په هغه وچ ځای کې واړېلې. دا زوی چې دی نو بیا راپاڅېد او ډېر زیات چې دی نو غوسه شو د خپلې مور ته چې ولې تا داسې چل وکړو. هغه ویل دا اولنۍ شپه ده او ته زما حق پوره کوې، نو دا چې دی نو اولنۍ شپه ده. د هغه نه پس چې دی نو مور د خپل زوی ته وایي که نه وایي چې ته کله ماشوم وې که نه او تا به چې دی نو ما ته په کټ کې متیازې وکړې، د ژمي دغه اوږدې شپې به وې، وایي چې تا ما ته په کټ کې متیازې وکړې نو ما به ته وچ ځګي ته کړلې او زه به په هغه لوند ځای کې سملاستمه. وایي چې ته به په هغه وچ ځای کې متیازې وکړې نو هغه بل ځګی به ته ما وچ کړی و که نه، د هغه نه پس چې دی نو ته به مې هغه وچ ځګي ته کړې او زه به بیا چې دی نو په هغه لوند ځای کې سملاستمه. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو هغه زوی راپاڅېد او د خپل مور نه معافي وغوښتله چې ما معاف کړه، ستا حق چې دی نو چېرته هم نه پوره کېږي. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. نن سبا چې دی نو موږ هېڅوک چې دی نو د مور حق نشو پوره کولی، ځکه چې د هغه ډېر زیات حقونه وي. د مور حق چې دی نو هغه چېرته هم نه پوره کېږي، ځکه چې مور ډېرې زیاتې سختې کړې وي د بچي دپاره. کله چې بچی پیدا شي د هغه نه فس چې دی نو هغه ماشوم چې دی نو هغه ته متیازې کوي، د ژمي یخې شپې وي، نو دې زوی چې دی نو هغه زوی چې دی نو د خپل مور نه معافي وغوښته چې ما معاف کړه. ملګرو نو دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ که نه، چېرته تاسو هم چېرته خپل مور ته داسې ونه وایئ که نه چې ستا حق پوره کوم او زه به ستا نه بیا وزګار شم. نو د مور حق چېرته هم نه پوره کېږي، ځکه چې په هغه یوه شپه کې چې دی نو په کټ کې ورته اوبه واړېلې، هغه زوی چې دی نو د خپل مور ته چې دی نو غوسه شو، ویلې چې که نه چې ما داسې مه کوه. ملګرو او مور ته چې دی نو تقریبا ډېر زیات چې دی نو د زوی به څومره متیازې کړې او هغه به څومره شپې چې دی نو رڼې کړې، چېرته هم چې د مور حق په دې دنیا کې موږ نشو پوره کولی. الله پاک دې چېرته هم داسې وخت نه راولي چې تاسو خپل مور ته ووایئ چې ستا حق پوره کومه، چې ستا حق پوره کړم په یو پیر باندې چې دې قصې نه زه خلاص شم. نو چېرته به هم داسې نه کوئ. ملګرو کامنټ وکړئ ښه ونتې او د نورو ملګرو سره شیر